السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم. خوږو دوستانو، تقریبا یو 2 یا 3 هفتې فرض شوې هېڅ ویډیو مې نه پر یوټیوب پورته کړې ده او نه مې پر پیج پورته کړې ده. وجه یې دا وه، سبب یې دا و چې کوم موجوده حالات دی له تاسو څخه پټ نه دی، چې څنګه غمجن تریخ حالات دی، خاص کر پر پښتنو باندې. هلته د چمن پرلت روان دی او دلته چې له پښتنو سره څه کېږي له تاسو څخه نه دی پټ. نو زړه مې نه غوښت چې ویډیو وکړم، نن مجبور شوم چې ویډیو وکړم. هغه هم پر سیاسي خلکو نه ده. سیاست ځکه نه کې یادوم که زه پر یو چا نیوکه کوم، پر یو سیاسي مشر، نو به په کمنټ کې تاسو ته معلومیږي چې دلته خلک زغم نه لري، برداشت نه لري، نو به ښکنځل راته کېږي. بیا به له ما سره نور کار پاتې وخت پاتې، زه به هغو ته جوابونه ورکوم، هغه به ما ته ښکنځل کوي، زه به هغو ته کوم. نو د یو سیاسي چا باندې پړه نه اچوم، پر یو سیاسي مشر باندې پړه نه اچوم، یو قصوروار نه دروم چې دا قصور ستا دی، یو ګرموم نه. ځکه درویش دراني یو شعر دی د درویش دراني صاحب، وایي نورو که لارې ډکولې په اغزیو باندې، نورو که لارې ډکولې په اغزیو باندې، تا هم د چا مخ ته ونه پاشل لونګ درویشه. نو که د یو سیاسي ګوند پر مشر نیوکه یا تنقید کوم، نو زما خپل هم تعلق او اړیکه د یو سیاسي ګوند سره ده، نو هغه پر ما هم دستي نیوکه کوي چې تا څه وکړل یا ستا مشرانو څه وکړل. نو له دې څخه بالکل تېرېږم چې موجوده حالات روان دی، څنګه روان دی، چا روان کړی دی، پر دې زه بحث نه کوم. دا د سیاسي مشرانو خبرې دي، سیاسي خلکو خبرې دي. زه فقط پر دا موجوده صورتحال چې کوم کډوال، افغان کډوال له دې ځای څخه بارېږي، صرف د هغو پر حال باندې یو مختصره غوندې ویډیو کوم. دوستان، دا خلک که د کراچۍ څخه راځي، که د لاهور څخه راځي، که د کوټ څخه ځي، یا دلته د پښتون میشتو کومو سیمو څخه راځي، د دې په سویلي پښتونخوا کې، دوستانو یو څو ویډیوګانې به تاسو هم کتلې وي، ما هم ولیدلې چې څومره په سخت حالات کې خلک ځي، څومره په سخت مصیبت کې خلک ځي، د هغو سره د لارې کرایه نه وي. دوستان، ویډیو تاسو وکتله چې غالبا زموږ او ستاسو د سیمې د پښین د سیمې ملک عبدالغفار صدیقي صاحب کړې وه. هلته یو سپین ږیری سړی د جیبه څخه بیخي لږ پیسې چې 15 شپې دي که څو وي خو راویې کښلې، وایي دومره روپۍ را سره دي، نورې ما سره نشته. هلته یو سړي پیسې ښکاره کړلې. نو یقیني هم سخت دردېدونکی حالات دی، ډېر ځورېدونکی حالات دی. انسان ډېر سخت زهیر کي، سړی ډېر سخت پریشان کي. یوازې دا یوه کیسه نه ده، ځکه چې له دوی سره پیسې نشته چې په یوې میاشتې په شارټ نوټس باندې دا خلکو خپل شان خرڅ کړي چیرې وای، خپل کاروبارونه چیرې دغه کړي وای، که پر خلکو پیسې باندې وي، خلک په کلو پورونه نه خېږي، نو په یوه میاشت کې دننه به دوی پور څه کښلی وای. خو ظاهره خبره ده په ډېر سخت حالات کې، په ډېر سخت پوزیشن کې به دا خلک روان شوي. نو دوستانو، د ویډیو مقصد مې دا دی. نن دویمه ده د پر کوم جلال آباد ننګرهار ته چې کوم خلک اوړي پر تورخم بارډر باندې، هغه ویډیوګانې وینم. او دلته چې کوم د چمن په چمن کې کوم میشت دي خلک، د دې ویډیوګانې مې هم وکتلې. زه خو اول افرین د چمن ځوانانو ته وایم، افرین وایم، سلام ورته کوم د چمن ځوانانو ته چې په خپله هم په احتجاج بوخت دي، په خپله هم احتجاج کوي. هلته یې درنه کښېنولې ده، د دوی روزګار بند شوی دی چې پوله په پاسپورټ کېږي، د دوی روزګار دلته په چمن کې نه باغ شته، نه کارخانې شته، نه دلته سرکاري ملازمتونه شته. د دوی واحد د ګټې ذریعه چې وه دغه بارډر دغه ویش ته به دوی تلل، دغه به یې کول، د ورځې به یې دلته روزانه کوله،
په روزانه به څه شان اړول رااړول به په دا مزدوري به څه شان له دې خوا واړول څه به له هغې خوا راواړول د ماښام ډوډۍ به پیدا کوله 1000 یا 1500 یا 1500 روپۍ هغه به بچیانو راوړلې. نو نن څومره ده چې کار بند شوی دا پښتانه یو متل کې وایي د غریب چې لاس ودرېږي نو یې خوله ودرېږي. د هغو خپل هم روزګار بند دی لیکن د هغه باوجود هغه په درنه ناست دي د هغه باوجود دلته چې کوم افغانان وروڼه دي د دوی بالکل په خلاص زړه په خلاص موټ باندې د هغو مرسته کوي. زه وینم چې په ډوډیانې ورازغلوي اوبه ورازغلوي څه کم خدمت کوي. ما خو خالي په دا وار نه په نور هر وار چې به لار بنده شوې ده پوله بنده شوې ده د چمن خلکو یې په غټ میړانه په غټه په افغاني ننګ په افغاني پښتونواله باندې دا خلکو د دې مسافرو خدمت کړی دی. زه بیا په دولاسي سلام ورته کوم او پر ننګرهار چې کوم پښتانه او د خیبر پښتونخوا چې کوم پښتانه د دې خدمت کوي هغه هم ته هم زه سلام کوم. نن مې وکتل لیکنې هم ډېر خوشحاله شوم چې د پولې واخوا خواته کوم افغانان راوښتل پر جلال آباد کې په ننګرهار کې هغه خلکو هم هلته چې څه خیریه بنسټونه وو. جاوید ابراهیمي صاحب هم نن یو ویډیو مې وکتله سهار چې زه د هرات د زلزله ځپلو څخه ځان رسوم ننګرهار ته زه نن ځان رسوم او نور ډېر خیریه بنسټونه ورراغلي وو هلته. نو داسې چې څنګه ما تاسو ته وویل چې جاوید د ابراهیمي ورور چې و هغه تقریبا د کابل څخه جلال آباد ته رارسېدلی و. نو داسې زما درخواست دی داسې زما هیله ده خواست مې دی د نړۍ ټولو پښتنو ته په نړۍ کې چې چیرې هم پښتانه میشت دي په پښتنو کې ماشاءالله شتمن خلک شته په خارجي هیوادو کې. نو که دوی په دې تنګ وخت کې له خپلو افغانانو بېوزله وروڼو سره هر وخت دوی مرسته کړې ده که اوس بیا ورسره وکړي ډېر به ښه وي. لکه څنګه چې دوی د زلزله ځپلو سره وکړه لکه څنګه چې دوی عطا چې یو روغتون جوړوي په افغانستان کې له هغه سره مرسته وکړه همداسې له هغه کډوالو څخه چې تازه له پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي له هغو سره مرسته وکړي ځکه چې دا ډېر عجزه دي دا ډېر بېوسه دي. د دوی چې څه شتمني وه هغه ولاړه دلته شان په نیمه یې بیه خرڅ کړو روپۍ نشته ورسره. او هغه خلکو ته مې خواست دی چې څوک سرایونه لري دوی ته په کرایه ورکوي. که تاسو مهرباني وکړئ د مهربانۍ له مخې که د چا څه هم وس کېږي یو څه توان هم لري بالکل د 3 میاشتې ژمی دی یخ دی دغه یې فی سبیل الله یې ورکړي د خدای په لار کې ورکړي ستاسو هېڅ تاوان نه دی. تاسو به نور هم مطمئنه سئ ستاسو به ضمیر ډېر مطمئنه وي. تاسو خو به ظاهر یو تاوان وکړي لیکن په باطن کې به ډېره ګټه وکړي دا ډېر ثواب لري. ځکه چې دا خلک ژمی دي خواران د بل هېواد څخه درکډه شوي دي. داسې ډېر کسانو انټرویوانې مې وکتلې چې تر اوسه افغانستان لیدلی نه دی دلته 3 نسله دلته ګډ شوي دي. نو هغه خلکو تر اوسه افغانستان لیدلی نه دی هلته یو دم په دې شنه ژمي هلته خپل کاروبار نشي برابرولی. دلته خو چې کوم روزګار و هغه دوی د لاسه ورکړ ختم یې کړي کار ختم شو. هغه چې څه ذریعه درلوده یو کار کسب چې کوي هغه سامان به هم خرڅ کړي هلته نشي کولی چې دوی تاسو ته کرایه بیرته درکړي. که چیرې یو څوک خپل سرای لري دوی ته به کرایه ورکوي چې که په 10,000 ورکوئ اول خو دا وایم چې 3 میاشتو دپاره یې دغه یې ورکړي نو خو 1,000 روپۍ به کېږي پروا نه لري دا 1,000 روپۍ که د یو افغان ورور دپاره ته قرباني کړې هېڅ تاوان دې نه دی. بیا که بیخي د چا لاس تنګ وي نه چلېږي نو دونې مهرباني وکړه په خپل چې بل چاته دې ورکوي یا څونه ارزښت ستاسو سرای لري 1,000 لري په 10,000 لري کم سے کم د هغه په نیمه بیه ورکړئ چې 10,000 په 15,000 ورکړي پروا نه لري ځکه چې دا غریبان دي. اول خو زه ټولو ته خواست کوم په افغانستان کې خلک ډېر میلمه پاله خلک دي. د افغانستان خلک د میلمنو خونې لري د میلمنو کوټې لري که یو 3 میاشتو دپاره دا ورکړي خدای دې بیا میلمانه نه وکړي هېڅ خبره نه ده. ټول خلک زموږ د افغانانو حالات ویني یو 3 میاشتې که دا د میلمنو خونې یا د میلمنو چې کوم کوټې دي دا ورکړي یخ دی ژمی دی دا دې دوی کې تېر کړي نور کومک هم ورسره کوئ که مې کور شوروا باندې کوله پروا نه لري 2 ګیلاس اوبه زیات کې اچوئ دوی ته یې ورګډوئ د ده کوچني بچیان دي 3 میاشتې دي 3 میاشتې بعد بېرته بیا پسرلی کېږي بیا خدای مهربانه دوی ژوند شروع کړي په دا 3 میاشتې کې به دوی مې خپل کار شروع کړي یو خپل روزګار به شروع کړي پروا نه لري. نو د ټولو افغانانو څخه مې خواست دی ټول افغانان که څوک مینې لري مینې ورکړي په مینې کې ځای لري که سرایونه زیاتوب لري سرایونه ورکړي که د هغه د چا څومره هم وس کېږي څوک دې دا نه وایي چې زه خو دوی وس نه لرم 100 افغانۍ خو به نو وس لري که 10 کسان 100 افغانۍ مرسته وکړي دا 1000 افغانۍ شولې په 1000 افغانۍ د یو چا یو شی خو کېږي
پروا نه لري، ضروري نه دی چې سړی دې خامخا تر خپل وس زیات بوج چې تا ته خدای څومره توان درکړی دی، څومره وس یې درکړی دی، 100 افغانۍ مرسته وکړي، 200 افغانۍ مرسته وکړي، څونې خو ویې کوي، دغه ځان مه پرېږدي. دا هر چا چې څومره هم په وس کېږي، خدای پاک تر خپل وس زیات بوج پر هېچا نه اچوي. څومره خدای پاک توان تاسو ته درکړی دی، دغومره مرسته د افغانانو سره وکړي، ځکه دا بېوزلي دي، ځکه دا ډېر عاجزه دي، د دوی شتمنۍ هر څه ختم شوي دي. که څوک یو موټر لري، لارۍ لري، بس لري، دوی چې هر ځای ته ځي پروا نه لري، هېڅ پروا نه لري. په ظاهره به تاسو تاوان وکړي، لیکن ما درته وویل ډېر پټه مې ډېره ګټه وکړله، ډېره غټه ګټه شوه. په دنیا کې به تاسو ډېرې غټې کرایې وړي، 10,000 15,000 20,000 پروا نه لري. دا یو خپل افغان مسافر ورور موت یوسه تر یو ځایه پورې، وړیا یې یوسه، هېڅ تاوان نه دی. ستاسو ډېره ګټه ده، ستاسو به ضمیر مطمئن وي. تاسو چې ماخستن پرېوځئ، ستاسو ضمیر به تا ته وایي په هغه شپه به تر ټولو ډېر ښه خوب درسي چې تا رښتیا نن ډېره ګټه وکړله، هېڅ تاوان نه دی، پروا نه لري. دا افغانان وروڼه دي، در په در دي، مسکینان دي، غریبان دي، زموږ ته وروڼه دي، زموږ ته وجود دی. موږ خو د دې څخه انکار نه شو کولی. څومره مرسته کېږي، هم د خارج افغانان، هم په داخل کې افغانان، که په خپله هر څوک غریبان دي، خو زه وینم د دوستانو ویډیوګانې زه وینم، دلته عطا ورور یا جاوید ابراهیمي ورور یا نور کومه خیریه بنسټونه چې لري، دا کله کله د یو ریړۍ والا څه، دا په افغانستان کې بعضې خلک کراچي بولي، څوک یې ریړۍ بولي، دا ریړیوان څه کله کله دی ځان ورته واچوي، ورته ووایي چې زه غریب یم، د موټر کرایه نشته راسره، په موټر کې یو نږدې ولایت ور یاد کړي چې تر دې پورې ځم، ته یو څه روپۍ راکړه، ځان یې ورته اچولی، هغه په جیب لاس چخ کې 100 روپۍ ورته ونیسي، 80 روپۍ ورته ونیسي. نو د دې څه ماته اندازه معلومېږي دلته که هر څوک غریبان دي، یو موچت ووایي چې پر موچګرت کې دوکان شی هم نه لري، هغه پر یو تړه باندې ناست دي، هغه یې هم ورکړي، یو 100 روپۍ 100 افغانۍ ورکړي، بیا بېرته عطا یا بل ورور چې جاوید ابراهیمي 15,000 یا څو نورې دته ورکړي، داسې زه وینم پر دا ویډیوګانې. نو زما اندازه دا ده چې د افغانستان ټول غیر ملت چې دی، هغه به دا خلک یوازې نه پرېږدي. ما درته وویل که موږ 100 افغانۍ هم مرسته وکړو، د دې کډوالو وروڼو دپاره غټ شی جوړېږي. د دوی دا ژمی کم سے کم دا په ټول افغانستان غږ کوم، او ټول د افغانستان څخه چې په دا 3 میاشتې کې دوی ته موږ باید د یو شي کمې هم نه کوو، د یو شي کمې دوی باید محسوسه نه کړي. په دې 3 میاشتې کې دوی کښې بچیان لري، سپین ږیري مور و پلار لري، زنان لري، په دې کې ناجوړان شته، بیماران شته، دوی ته نه شفاخانه ور معلومه ده، نه له دوی سره پیسې شته چې علاج وکړي. باید په هر بخش کې تاسو له دوی سره مرسته وکړئ، ځکه چې دا زموږ مرستې ته اړتیا لري، او دا ډېر 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 عظیم ثواب لري، ډېر عظیم اجر لري. که خدای پاک په افغانستان کې داسې ډېر شتمن خلک شته، تجاران شته، په کراو کراو په اربو روپۍ په میلیونو روپۍ لري، هغه انشاءالله زما خو 100% دا امید دی، ځکه چې په ویډیوګانو کې ما وکتل هغه مرسته ورسره کوي، انشاءالله دوی به خپل بېوسه افغانان هم دغسې بېیاره او مددګاره نه پرېږدي، دا به هم دغسې مرسته ورسره کوي. ویډیو ډېره نه اوږدوم، دوستانو ویډیو راسره اوږدېږي، نو یو وار بیا په اخر کې بیا پر ټول افغانانو غږ کوم، که دلته دي په پاکستان کې دي، هم د چمن پر غیر عوام باندې یو وار بیا غږ کوم. ما خو درته وویل چې دوی ډېر غیرتمن خلک دي، د دې مسافرو نن مې هم وکتل، دا اوس مې وکتل، زموږ ډېر ډېر تکړه ملګري شته، د ملتپالو ګوندونه دي، د پي ټي ایم ملګري دي، هلته هر څوک چې دي که د یو ګوند یا دغه سره تعلق نه لري هغه ملګري دي، دا لغړیانو چې کوم دغه دی هغه ډېر ډېر غیرتي خلک دي، ډېر غیرتمن خلک دي. په دا شپه کې مې اوس وکتل د پي ټي ایم ملګرو ذوالقرنین باچا او خپل ملګرو لګیا وو، په دا شپه کې هم دوی ته د مسافرو ته د ډوډۍ بندوبست برابروي، ورکوي، ډوډۍ د دوايانو کشنانو ته چاکلیټونو دغه ورکول، همداسې د خیبر پښتونخوا چې کوم دغه دی د تورخم باډر هلته هم ملګري لګیا دي. نو خدای مې مه خواروه، ژوندي اوسئ، د خپلو بېیارو مددګارو افغانانو بیا یې ور غږ پر ده کوم چې یو ځای هم داسې پرېنږدئ چې دوی دا کمي محسوسه نه کړي چې موږ خدای پاک له یو عذابه څخه خلاص کړو بل عذاب باندې کښېوتلو، هلته ستړي نه شي، هلته په تکلیف نه شي، هلته دوی دا کمي محسوسه نه کړي. د یو شي کمي کم سے کم 3 میاشتې خو د دوی پر تاسو دا مېلمستیا پور ده، 3 میاشتې خو بیا داسې ساتئ چې دوی په یو شي هم نه شي خبر. 3 میاشتې افغانان ژوندي اوسئ، کور مو ودان، مننه، ژوندي اوسئ، ډېره مننه.